السلام علیکم د پی ټی ایم پښتون کاپټمنټ اروپا ملګرو یو ځل بیا دا ځل سره د بلجیم کور کمیټې منتخب مشر ښاغلی ملک خان بازی ده دی به تاسو د ننني لارین او دغه اوسني چې کوم موږ لانګ مارچ وکړو د دې په اړه به لنډ معلومات تاسو سره شریکي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو ټول خبر واست چې موږ پی ټی ایم اروپا ملګرو په جنیوا کې د ننني دا لارین تصمیم درو هفتو څخه کېږي چې نیولي وو. په دې کې تاسو ټول خبر یاست. نن موږ پرون ډېر ملګري د مختلفو ملکونو څخه د جلوسونو په شکل کې دلته چې راورسېدل جنیوا او فرانس بارډر ته. اوس موږ په سوونو موټرو یو لوی جلوس د جنیوا په ښار کې شاوخوا وګرځوئ. د منظور پښتون عکسونه وو، د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم غوښتنې وې د خړ کمر په حواله باندې، د علي وزیر، د محسن داوړ او د ننګیال موږ کوم ملګري چې ګرفتاره شوي دي د دې په حواله باندې، د کریک ډاون په حواله باندې چې دوی د پی ټی ایم خلاف کم کریک ډاون کړی دی. په منځنۍ پښتونخوا کې چې د پاکستان فوج کم عملونه کوي، د پښتنو جنوسایډ کوي، په دې حواله باندې مختلف شعارونه دا ټول زموږ په موټرانو باندې وو. دا موږ د جنیوا په ښار کې وګرځېدلو. اوس هم په سلګونو ملګري شاوخوا په موټرانو کې ګرځي. ځینې موټران موږ راویستل. نو که خدای کولو پر 3 بجې 3:30 بجې به موږ یو ستر لاریون شروع کوو د ملګرو ملتونو د لوی دفتر مخې ته. دلته به که خدای کولو موږ د پی ټی ایم کم غوښتنې دي دا به موږ هغوی ته ورته وړاندې کوو. ډېره مننه.